السلام علیکم ملګرو. په انډر 19 ورلد کپ کې د 19 کلونو په ورلد کپ کې د پاکستان او د استرالیا سیمی فائنل میچ شوی دی. ډیر زیات یو ګرم میچ شوی دی او خوندور میچ شوی دی. دغه میچ مکمل سکور کارډ سره شریک کوم خو ډیر او عجیبه کارډ د پاکستان ټیم سره شوی دی. کومه تاسو ګورو د قسمت د پاکستان ټیم ګورو خو یو بل طرف ته شو د پاکستان بیټسمنانو په کې فرفام هم نه کړي. څومره سکور چې په سیمی فائنل میچ کې په کارو مطلب کم از کم 250 210 240 300 پورې خو 200 نه برابر سکور په کارو په دغه سیمی فائنل میچ کې ځکه چې ډېر یو غټ میچ دغه سیمی فائنل ډېر یو د پریشر والا میچ خو په اولنی بیټینګ کې کوم تاسو ګورو نو پریشر په ډېر زیات کم یو. په دویم بیټینګ کې په بالرانو باندې هم پریشر وي او په فیلډرانو باندې هم پریشر وي او په بیټسمنانو باندې هم پریشر وي. خو په اولنی بیټینګ ته دغه میچ په حساب باندې موږ ګورو چې دویم بیټینګ باندې څومره پریشر وي هغه نه په اولنی بیټینګ کې د پاکستان دغه څومره پلیران چې دي دغه سیمی فائنل پورې چې دغه ټیم رسېدلې په دواړو پکې مهنت کړې ده. بالرانو هم ښه بالینګ کړې ده, بیټسمنانو هم ښه بیټینګ کړې ده خو ډېر کم سکور پاکستان ټیم کړی. بل طرف ته وګورو سکور کم نو د پاکستان د دغه خبر باندې خو په دغه سیمی فائنل میچ کې دغه سکور لږ شانه معمولی کم وکړ. تاسو دغه میچ سکور کارت طرف ته ډېر یو خوندور میچ شوی دی. تاسو به حق حیران شئ دغه میچ طرف ته چیرې بالکل پاکستان د قسمت ته تاسو وګورئ. پاکستان 179 سکور کړی دی, 109 سکور کړی دی. شمیل حسن دغه سکور کارت تاسو ښکاری اول سکور کړی دی. شاهزیب خان پکې یو بهترین پلیئر دی. سلیزي والي دی په دغه انډر 19 ورلد کپ کې څلور سکور باندې او شوی. اذان اویس به ښه بیټینګ کړی 250 سکور کړی دی. سات بیک پکې 3 سکور کړی دی. احمد حسن څلور سکور کړی دی. هارون ارشد څلور کړی دی. عرفات منهاس دا لیفت ارم بالر دی, لیفت ارم سپینر بالر دی. د پکې به بهترین بیټینګ کړی دی. د پکې 250 سکور نه کړی نو پاکستان ټیم به تقریبا په 140 سکور باندې اوټ وي. خو د اخري مراحلو کې ډېر بهترین بیټینګ کړی دی. نوید احمد پکې 9 سکور کړی دی او عبید شاه څلور کړی دی او علي رضا پکې 0 سکور کړی دی. د اخري اوور په اولنی بال باندې دغه سکور پوره شوی دی. 15 بال صرف د استرالیا نه پاتې شوی دی. په اخري وکټ باندې دغه سکور پوره کړی دی. په دغه میچ وګټو 9 لوبغاړي 9 وکټ د استرالیا ټیم غورځېدلی وي. پاکستان بولینګ طرف ته کرا شو دي لس اوور کې څلور سکور وکړي دی. یو وکټ یې اخیستی ده. محمد زیشان بیا ډېر ښه بولینګ کړی دی. شپږ اوورو کې 15 سکور وکړی دی. یو وکټ یې اخیستی ده. نوید احمد بیا ډېر زبردست بولینګ کړی دی. په لسو کې 15 ورکړی دی. یو وکټ یې اخیستی ده. علي رضا چې څومره هم صفات وکړو نو هغه به کم وي. لس اوورو کې 100 سکور وکړی دی او 100 مهمې وکټې د خپل ټیم لپاره اخیستی دي. عرفات منهاس په لس اوورو کې صرف او صرف 20 سکور وکړی دی او 2 مهمې وکټې اخیستی دي. نو دغه د پاکستان او د استرالیا د انډر 19 کرکټ ورلد کپ کې چې کوم سیمی فائنل میچ ډېر خوندور میچ شوی, ډېر زیات یو ګرم میچ شوی. د هغې سکور کارډ مې تاسو سره شریک کړل. د پاکستان قسمت ته وګورئ چې په آخري وکټ باندې استرالیا میچ ګټلی. تر دې دمه پاکستان ټیم چې څومره هم تعریف وکړو څومره هم صفت وکړو هغه به کم وي. یو بهترین پرفارمنس شو کړی. اوسه پورې بالکل میچ نه وبایللی. دغه اولنی میچ چې سیمی فائنل کې وبایلو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ. زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو لرئ د الله په امان.